نه ګورما اوس د حجرې ته زم راځما او تا نه ګورما واړه واړه به چې د راشي زه یې غېږ کې واخلم واړه واړه به چې د راشي زه یې غېږ کې واخلم دا ستا په مینه ښکلومه او تا نه ګورمه دا ستا په مینه ښکلومه او تا نه ګورمه. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو ورځې مخکې موږ د مرسته وکړې پیج نوم په المقدس خیره بنسټ باندې بدل کړ. المقدس خیره بنسټ د دې ترڅنګ نور نومونه هم موږ د ډېرو ملګرو په سلا مشوره باندې ورنه دغه نوم انتخاب کړ. خدای دې وکړي چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځي. قدرمندو ملګرو، روژه د ثوابونو برکتونو میاشت ده او په دغه میاشت کې هر عمل چې دی په څو چنده الله رب العزت ورته نیکې بدلې ورکوي. مخکې تاسې د دغو ماشومانو ویډیو لیدلې وه. زه راغلم دې کورنۍ ته دغو ماشومانو نه پلار الله رب العزت د روژې نه څو ورځې مخکې واخیسته. کینسر مریض و او د کینسر یوه بانه ورته جوړه شوه او د دوی نه دغه سرپرست لاړ. شهید سیدامین نومېده، دغه یې بچیان دي. تاسو د دې ماشومانو ویډیو لیدلې وه. د حال نه یو څه تاسې خبر شوي هم وئ. ډېر په بد حال کې دي. باور وکړئ خوراکي توکو ته ضرورت لري. په کور کې مریضان پیدا کېږي، همداسې نور ستونزې مشکلات دي. سبق نه وایي د غربت له وجې. په کور کې یوازې یوه مور او څو یې خویندې او دوه درې دغه ورونه دي. هغه ویډیو یو ورور په بهر هیواد کې لیدلې وه. نه پوهېږم جرمني هیواد و که د بلجیم هیواد و چې هر هیواد و، یو ورور لیدلې وه. هغه ورور د کورنۍ دپاره 10,000 افغانۍ مرسته وکړه. 10,000 افغانۍ نغدې رالیږلې وې. 10,000 افغانیو کې موږ د دغه ماشوم نه پوښتنه وکړه چې تاسې کره څه خلاص وي، کور کې کوم خوراکي توکي د ضرورت وي هغه راته وښایه. نو د 50,000 افغانۍ مو ورته دغه خوراکي توکي راوړل. درنو ملګرو، خوراکي توکي چې دي په دې کې شنې او تورې چای، غوړي او وریژه، د چایو میوه، یو تونه اوړه او همداسې واړه دال، لوبیا، بوره، غټ دال او د صرفو دغه وړوکې تونه چې ده د 10,000 روپو برابر سامانو، د 10,000 کلدارو، د 50,000 افغانو سامانو. 5,000 افغانۍ مو دغه ماشوم ته نغدې راوړي. نو 5,000 افغانۍ مو دغه ماشوم ته نغدې راوړي. 5,000 به ورته نغدې ورکړو ځکه سبا بله ورځ اختر دی. نن 28مه روژه ده، سبا بله ورځ اختر دی. په کور کې به ډېری شیانو ته ضرورت پېښېږي. نور بقیه سامان به کور ته ورباندې راوړي. 1 2 3 4 معلومات 15,000 افغانۍ. 15,000 افغانۍ شو. یو کس د بهر هیواد نه رالیږلي او تاسو هغې ورور ته او د هغې په څېر نور وروڼه دي چې موږ سره مرستې کوي. موږ ستاسې د هغوی مرستې تاسو ته راوړو. هغوی ته ډېره ډېره دعاګانې وکړه. الله یې ورته دې نه ډېره ورله ورکړي. الله یې موږ سره ټول سوچ کومک الله یې دې نه ډېره ورله ورکړي. الله یې ترې راضي شي. امین ثم امین. مننه. قدرمنو ملګرو، دغه ماشومانو ته مو د دې ورور مرسته راوړه. تاسې شتمن ورونه چې څومره هم یې خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. بله خبره ده زیاتره هغه ورونه دي هغوی چې زموږ خو وس نشته، موږ به څه وکړو. وس د هر انسان شته. ګورئ هر انسان تر خپلې وسې پړ دی. تاسې ته موږ څو پیرې بار بار ویلي دي چې که نور وس مو نه وي دغه ویډیو د نورو د شتمنو خلکو سره شریکه کړئ. د خپلې آیډۍ نه شیر کړئ. ستاسې په آیډۍ کې ستاسې سره نور ملګري دي، هغه یې ګوري. کیدای شي که هغه مرسته وکړه تاسې هم سره پوره په ثواب کې داخل شوئ. نو درنو ملګرو، زموږ ویډیوګانې لایک کوئ، شیر کوئ او خیر د دې په خاطر یې ګورئ چې ستاسو زړونه الله رب العزت نرم کړي او دغسې خلکو سره مرستې وکړي. ډېره زیاته مننه. اوس کله کله